معاذ ابن جبل رضی الله عنه د بارکی راځي. امام احمد، امام ابن حبان او امام بهقي ته حدیث نقل کړي وایي چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته لېږل، نبی صلی الله علیه وسلم دا په سورلۍ باندې کېنه او په لاره ورسره روان دي، په دې لاره کې ورته نصیحت کوي. معاذ ته ډېرې خوږې خبرې وکړي، ښایسته دعوتونه ورته وکړه او په آخر کې چې کله رخصتۍ نو دی ورته وویل یا معاذ په تاریخ کې د ټولو نه ترخه جمله چې د تاریخ په کتابونو کې د دین سخترینه جمله بل نه ده نقل شوې، زما د ذهن مطابق دغه جمله وه چې معاذ ته محمد رسول الله وفرمایل یا معاذ عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري. اے معاذ وصیت خو مې تا ته وکړو، خو کېدای شي چې دا زما ستا آخري ملاقات شي، کېدای شي ته کله راشي زما په قبر به تېرېږي، زما په مسجد به تېرېږي، خو ما به منده نه کړي. راوي وایي فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلی الله علیه وسلم. معاذ بن جبل رضی الله عنه دا سینه راڅنګه شو، اوښکو راونیو، په چغو چغو باندې وجړل، ځکه هغې ته محسوس وشو محمد رسول الله دروغ نه وایي او دا یقینا ده چې محمد رسول الله به زموږ نه ځي. شاته بیا کتلې نه دي، په چغو چغو وجړل او لاړې. او محمد رسول الله ډېر په بېدردۍ باندې راواپس شو. د محمد رسول الله د وفات واقعه نه او نه د بیانولو دا نو څوک د هغې برداشت کولی شي چې په تاریخ کې داسې مثالونه چې دې صحابه کرامو کومه مینه ښکاره کړې د محمد رسول الله سره، والله که دومره مینه چا د بل چا سره کړې وي. دې وجې نه صحیح بخاري کې یو بل حدیث هم دی. انس رضی الله عنه فرمایي وایي مر ابو بکر والعباس من مجلس من الانصار. د نبي صلی الله علیه وسلم وفات ته 2 یا 3 ورځې پاتې دي. په دغه ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، ورسره عباس رضی الله عنه دی، د انصارو په مجلس باندې ورتېرېږي. چې کله وکتل نو دغه انصار ډېر زیات جاړي، حالت یې داسې خراب شوي دي چې یو بل څه خبرې نه شي کولی. دې دواړو تپوس وکړو ما یبکیکم، ستاسو د ژړا څه وجه ده، دومره جاړئ، څه وجه به معلومه وي. هغې ورته وویل ذکرنا مجلس النبي صلی الله علیه وسلم منا، موږ ته د محمد رسول الله د مجلس راځي. یو څو ورځې مخکې به رسول الله سره په مجلس کې ناست و، په هغه پسې وروسته منځونه کوه، د هغې د خوږې خبرې اوره، د سپوږمۍ نه ډېر ښکلی مخ د محمد رسول الله مخ ته ګوره. یو خبره د رسول الله موږ را یادوو، نو دې وجې نه برداشت نه شو کولی، جاړو، ډېر زیات یې وجړل، دوی یې خفه کړه. دا لاړه رسول الله ته ویل چې یا رسول الله د انصارو حالت خو ډېر زیات خراب دي، موږ پرې راتېرېدو دومره جاړي چې د هغې څه حد معلوم نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې راځي ملګرو ته ویل چې ما وباسئ، علي دی، فضل دی، عباس دی، خپې ځان پسې راکاږي. ډېر په تکلیف باندې رسول الله مسجد ته راووته فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. راوي وایي په دغه ورځ محمد رسول الله منبر ته وخته، هغې نه وروسته چا په منبر ونه لیده. بیا الله له ورغلی نبي علیه السلام چې کله مجلس ته راووتو د الله حمد او ثنا یې ویله، بیا دې ټولو ملګرو ته وصیت وکړو د انصارو په باره کې. انصار داسې صحابه دي والله چې یو مثال انسان رالي، تاریخ د دې نه عاجزه دی چې مور دې داسې بچي راوړي لکه انصار. محمد رسول الله عام صحابه ته وفرمایل اوصیکم بالانصار، ای زما صحابه ټول دا واورئ، ای زما امت ټول دا واورئ، د انصارو په باره کې زه تاسو ته وصیت کوم. الانصار کرشي وعیبتي، انصار هغه خلک دي ګورئ دا زما لړمون دي، دا زما کلبي دي، دا زما خاص خلک دي، دا هغه خلک دي چې په دې باندې زه اعتماد کوم. پام کوئ ګوره دې ته ضرر ورنه کوي. قد قضوا الذي عليهم، هغه حقونه چې د الله د طرفه زما په دې باندې یو ټولې ادا کړي دي او د دې ډېر غټ طرزونه په ما باندې پاتې دي. نو دی ورته ویلي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم، که په انصارو کې یو نیکمل انسان ستاسو خواته راشي ښه د سره کوي، ښه یې ومنئ، که بدي د سره کوله خیر دی، د الله دپاره یې معاف کوئ. ځکه وایي انصار زما داسې دي لکه دا دننه کلمې. محمد رسول الله په انصارو ډېر زیات خفه کېده. بل روایت کې راځي دا د تاریخ واقعه ده چې کله محمد رسول الله عباس ته وویل، فضل ته ویل، علي ته ویل چې ما دې صحابه ته وباسئ، نو د سر نه کپړه تاو کړې وه، یمني څادر یې تړلی و، ځکه سر یې سم شلېدلو د زهرو د اثرو د وجې نه. محمد رسول الله چې منبر باندې کېناست، صحابه کرامو ته دا بیان وکړ. په دې مابین کې ویلي وایي یا ای زما ملګرو
اے صحابه کرام زه تاسو ته دا وایم من كنت شتمته او اذيته او اخذت من ماله فليقتص مني قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. اے زما صحابه تاسو ته دا وایم کما په دې ټوله ژوندۍ کې چاته یو کنزل کړي، ما په دې ټوله ژوندۍ کې چاته تکلیف ورکړي، ما په ټول عمر کې د چانه یو روپۍ مال اخیسته وي فليقتص مني د الله لپاره ما نن دا بدلواله. که بچا می گزار کړي خیر دې گزار رانه واله، که چاته می رد بد ویلي خیر دې کنزل لا ته وکي، که د چانه می مال اخیسته نن دا مال زمانه والی دسې ورځ په ما روانه ده چې نه به راسه دینار یو نه دراهم او نه دله بیا بدله درکولی شم. ستاسو څه خیال دی د دې صحابه وسایلو په دغه ټیم کې چې رسول الله دا بیان کوي صحابه کرامو په دې خپو کې سرونه ورښکته کړي ولهم حنین په چغو چغو باندې جاړي او د محمد رسول الله وفات ته 2 ورځې پاتې دي، ډېر زیات پریشانه دي. علي وسره دی عباس په دې صحابو کې اخر کې یو صحابي ناست و عکاشة ابن محصن الاسدي دا د الله بنده پاسې ویلي و یا رسول الله زما لپاره قصاص دی، یا رسول الله زه بار بار اورم ما دام انك طلبت القصاص فاريد ان اقتص منك. یا رسول الله زما خو اراده نه وه خو ته بار بار وایې چې د چا قصاص ما پسې پوري زمانه نن په دې دنیا کې قصاص والی چې الله له صفا ورشم. یا رسول الله زما یو قصاص دی غدا نه علم. صحابه کرام د جړا په حالت کې حیران دي چې د سړي باندې څه چل وشو دا دی ونه د ما کار پرې وستم چې محمد رسول الله په خپل قدرت دنه نشي هغه اخري ځل قدم دې سخت کې د دعوت او چې ستانه بدلالم سړي کړی دی ولی قصاص د کمی خبري د ویلي و یا رسول الله د بدر په ورځ چې تاسو کله صفونه جوړول تاسو سره په لاس کې امساوه ته هغه امسا په وجه طعنتني وضربتني في مخصرتي یا رسول الله په دې تشي کې زوالهم او دا کې بدله نه نخلم. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل مخکشه تقدم یا عکاش او دا هغه صحابي دي چې مجلس کې رسول الله فرمایي صحیح بخاری کې دا حدیث دی وای زما د امتنا يدخل الجنه من امتي 70,000 من دون حساب ولا كتاب او یا زره کسان به زما د امتنا به حساب او به کتاب جنت الله ور داخلي. دی ویل یا رسول الله ما له دعا وغواړه چې زم د دین شم وای انت منهم تبه په دې کسانو کې الله ته جنت ور داخلي کی. عکاشة ته اوسه پورې روغ وي ولي څه چل په تا باندې وشه. عکاشة ویل یا رسول الله دغه خبرې بدله د عالم چې څنګه را پاتې نبی رسول الله فرمایي لغه ساول ورکی امسا ورکی چې ما خپل بدله والی علي را مخ شو یا رسول الله جسمي لجسمك فدا زما بدن دستانه بدن نه قربان یا رسول الله. عکاشة بدله اخلي زمانه دی والی تا ته گزار نه درکې. نبی رسول الله ته علي اخوش ورله زمان اخلي زکه ما درته ولې عباس ته یا رسول الله خیر دې زول بدل ورکوم فی القصاص په ما باندې دا قصاص جاری کی وینا پرې له عکاشة چې راشي خپل بدل وادي عکاشة رحم انسان لاس کی دا کته پوری تکي رااله د محمد رسول الله من برخور کی اسای گزار کړ په محمد رسول الله په تشمن خلک یې واستو ډیر وځړل او ویلي چې فداک ابي و امي یا رسول الله زما مور او اولاد ستانه قرباني زما دومره ظالم کېږم چې تاسو بدل اخلم. ما ته پته ده کوم حالات چې زینم دا د سیدی لکه د محمد رسول الله د فراق په جداوالي کې دې چې د دین وروسته زمونږ استاد ملاقات ونشي. یا رسول الله دا مې ارمانو چې په صحابو کې اخري بدن زما د تاسو سره ولګي نو دی وجنه خپل چمړه د خپل 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 شونډې مستاسو د بدن سره لګول. محمد رسول الله ته تم دعاګانې وکي. تاسو ناشنا صحابه کرام تاسو سوچو کې دې خلکو بسالو چې دنیا نه محمد رسول الله لاړ د دین وروسته ژوندۍ ته ویني د دې صحابه کرامو د ژوندۍ ته شي و لکه ورته چې چاور گزاري څوک دشتو ته وتی څوک شام ته تللی څوک فلسطین ته تللی څوک اردن او څوک مصر ته محمد رسول الله کله دې پریوست ځکه چې په دغه ځای کې بیا ژوندۍ تیرول ته دغه پاکو صحابه د وسکار نو دیو جن بلال بداویل واني لم اطق ان ابقى في المدينه بعد محمد صلى الله عليه وسلم زمانه په الله قسم کله محمد رسول الله د وفات نه وروسته زه یو ګنټه تیر کړم په مدینه کې اجازه وغوښته لاړې شام ته
الله سبحانه وتعالى دې زمون حشر او نشر د دې صحابه سره وکړي او رب العالمین موږ د محمد رسول الله د دیدار نه محروم وا یا الله موږ د محمد رسول الله په شفاعت او عظما کې راولا رب العالمین موږ د محمد رسول الله په لاس باندې اول جنتیان وګرځوا رب العالمین چې کله محمد رسول الله د جنت دروازه ټنګي رب العالمین اول په دغه بندگانو کې موږ مر داخل یا الله د محمد رسول الله د خواګو لاسونو د حوض کوثر د موږ تر نصیب کړه